السلام علیکم دوستانو، د زغر افغان زبردست توپخانه او چټکه نیمه سلیزه یې هم واله. په لیجنډز کرکټ لیګ کې زغر افغان په نننۍ لوبه کې چټکه توپخانه ترسره کړه او نیمه سلیزه یې هم واله. هغه په 9 منډو باندې ناسوځېدلی پاتې سو. په لیجنډز کرکټ لیګ کې څلورمه لوبه نن د اسیا لاینز او انډیا ماراجاز لوبډلو ترمنځ ترسره سوه. د لوبې په پیل کې انډیا پچه وګټله او لومړی اسیا ته د توپخانې بلنه ورکړه. د زغر افغان لوبډلې لومړی توپخانه ترسره کړل. په ټاکل سوو 20 اورونو کې د څلور لوبغاړو په سوځېدو سره 103 منډې جوړې کړلې. د اصغر افغان لوبډلې لپاره ترانګا ډېر زبردست توپخانه ترسره کړل. په 45 بالونو باندې 2 منډې جوړې کړلې. 4 شپږیزې ووهلې. ورسره اصغر افغان هم ډېره زبردست توپخانه ترسره کړل. په 28 بالونو باندې 9 ناسوځېدلې منډې جوړې کړې. 4 او 8 په بیټینګ شامل وي. نوموړي زبردست بالینګ هم ترسره کړ. انډیا لوبډلې په ټاکل سوو 20 اورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو سره یوازې 150 منډې جوړې کړې. لوبه یې په 14 منډو وبایلل. اصغر افغان زبردست بالینګ هم ترسره کړ. په 2 اورونو کې 23 منډې ورکړلې. 2 ویکټې یې واخیستې. شعیب اختر په 2 اووره کې 1 ویکټه واخیستل. 11 منډې ورکړلې. بل لوبغاړي په 2 اووره کې 14 منډې ورکړلې. 2 ویکټې واخیستل. بل لوبغاړي په 4 اووره کې 51 منډې ورکړلې. 1 ویکټه واخیسته. محمد رفیق په 4 اووره کې 32 منډې ورکړلې. 2 ویکټې واخیستلې. اصغر افغان دی دا لوبه په 14 منډو وګټل. که مو دا ویډیو خوښه سوي ویډیو در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوی یاست د چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.